السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو ژبې ترکیبي یا تړلو تورو نهم لوسته ښه راغلاست. د نهم لوست له پیل څخه د مخه دا پوښتنې جواب کوي. اول، د لمر کلمې په پای کې کم توری راغلی دی؟ دوهم، د ړوند کلمې په سر کې ړې وښیاست. دریم، د زهیر په کلمه کې زی په نښه کوي. اوس نو خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دې نهم لوست کې د دوو تورو ژ او ژ ترکیب یا تړل د نورو تورو سره درښیو. دا شکل چې تاسې وینئ ژ ده او دا هم د ژ شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل راځي. اوس نو د ژمنځ په کلمه کې وګورئ چې په سر کې یې د ژ شکل په سور رنګ کې لیکل شوی دی. د ژ دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د لږ په کلمه کې وګورئ چې ژ په سور رنګ لیدل کیږي. اوس به د نهم لوست دوهم توری ژ ته راسو. دا شکل چې تاسې وینئ او لوړ درې ټکي لري ژ ده او دا هم د ژ شکل دی چې د کلمو سره په سر کې راځي. اوس نو د ژوند کلمې ته وګورئ چې په سر کې یې د ژ شکل په سور رنګ لیدل کیږي او د ژ دغه شکل چې تاسې وینئ د کلمو سره په پای کې په دغه شکل راځي. مثال ته یې د نژاد په کلمه کې وګورئ چې ژ په سور رنګ لیکل شوې ده. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي لسم لوست پورې تاسو د خپلو ورونو، خویندو او ملګرو سره داسې کلمې پیدا کړئ، ویې لیکئ چې په سر او پای کې د ژ او ژ توري راغلي وي، تر څو چې ښه مو زده سي. خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.